د کورنیو تولیداتو په برخه کې د ولسمشر سلاکار وایي له کندهار څخه به د میوو له پخېدو سره سم د هوايي دهلېز له لارې د میوو صادرات پیل شي. د کندهار سوداګر او کروندګر هم وایي د افغانستان وچې او تازه میوې اکثره وخت پاکستان پر خپل نوم نورو هیوادونو ته صادروي، نو باید د هوايي دهلېز له لارې مستقیم له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته صادر شي. په کندهار کې ځینې موسمي میوې پخې شوي او انګور هم چې په کندهار کې باغونه زیات دي پر پخېدو دي. د دغه ولایت باغداران او د میوو پلورونکي وایي د میوو د صادراتو لپاره باید هوايي دهلېز بیا فعال شي ترڅو د افغانستان میوې په نورو هیوادونو کې په ښه بیه وپلورل شي. دوی وایي اکثره وخت افغانستان میوې پاکستان پر خپل نوم نورې نړۍ ته صادروي چې باید مخه یې ونیول شي. افغانستان میوې په دغه کې به د کندهار میوې کندهار میوې انتیکه میوې دي، دغه ځای څخه هندوستان او دوبۍ او هغه ملکو ته وړل کېږي. دا انتیکه میوې دي، دغه ځای څخه چې زموږ دا داسې وکړي وروره دغه ځای څخه په کاټنان کې یوسي، هلته په پاکستان کې د پاکستان ټپه پر ووایي دا د پاکستان میوه ده. دا به هېڅ د افغانستان څخه ډایرکټ د هغه کندهار څخه هندوستان او نورو ملکو ته انتقال شي. دا حکومت داسې وکړي چې دغه د کاټنان باندې خپلې د خپل ټاپې وول شي چې نور ځایو ته لاړ نه شي، نو ډېر به ښه وي. دلته چې خپل د کندهار په ټاپه یې د کاټن دا نو برابر ډېر ښه په کاټن چې ټاپه یې د کندهار په نامه مثال د خپل د وطن په نامه بهر نو ښه خوند کوي. د کندهار یوه ښځینه سوداګره لیلا فق هم وایي هوايي دهلېز د صادراتو لپاره ډیر مهم دی او د میوو ترڅنګ ښځې هم کولی شي خپل تولیدات بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي. نو هوايي یعنی دهلیزو موږ ته ډېره مهم ده چې باید ودې توجه ډېره وسي، ودې ته دولت زمینه سازي وکړي چې ژر تر ژره فعال سي. که چیرې د ښځینه واردې صادرات تولید دي و هم چنان د نارینه دا باید د دغه دهلیز لارې څخه کار واخیستل سي. مګر هم موږ تش په نامه شی نه غواړو چې افتتاح وکړو. افتتاحیه هغه وخت خوند کوي چې دولت مستقیم زموږ سره ترڅنګ پر کار باندې وګمارل سي او موږ وکولی سو د دې د دهلیز دغه څخه چې موږ پر کارو باندې څنګه کولی شو خپل مثال مواد د دې ملک څخه بل ملک ته واستو. د کورنیو تولیداتو په برخه کې د ولسمشر سلاکار جمال الدین سعید بیا سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې د میوو د پخېدو له پیل سره به د هوايي دهلیزونو له لارې د میوو صادرات پیل شي. میدانونه چې اوس موږ په لاس کې دي د هغو دپاره انشاءالله که خدای کولی یو لوجستیکي سنټر جوړوو چې په هغه کې پایلټ سکینر یا چې دغه مثلا 200 کاټنه پرې هغه باندې دغه کوو، هغه سکینر یې موجود دی په میدان هوايي کې، بلډینګ یې موجود دی. ځینې نور شیان غواړي فورکلیفټونه او ځینې نور شیان غواړي. د 6 کال مشکل مهال د کال دپاره یو منظمه پرمختللی لوجستیکي سنټر جوړوو. په کندهار کې پر داسې مهال سوداګر د هوايي دهلیزونو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي چې د ځمکني ترانسپورت په وړاندې اکثره وخت پاکستان افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي چې دا موضوعات لا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ نه دي حل شوي.